سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دوستانو زه یم محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټکنالوژي زده کړه. په دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو دغه طریقه زده کولی شئ چې څنګه کولی شو آنلاین خپل سیم کارت آنلاین رجستر کړو. یعنې تاسو کولی شئ چې خپل سیم کارت موبایل کې رجستر کړئ بغیر له زحمت څخه، بغیر له تاسو د بازار له تګ څخه به هم خلاص شي. نو تاسو ډېر اسانۍ سره په موبایل کې رجستر کولی شئ. په دې سره تاسو دوستانو پرې دقیقې پرې MB درکوي، نیټ درکوي دوستانو. نو دغه ټول معلومات تاسو په دغه ویډیو کې تاسو ترلاسه کولی شئ. او دغه چې طریقه چې ده که نه یوازې په M10 سیم کارت کې کار کوي، بل سیم کارت کې کار نه کوي. نو راځو دغه ویډیو شروع کوو. راځئ شروع کوو. ویډیو تر مخه مو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې ضرور ورسیږي. ویډیو هم ضرور در سره لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. تاسو دغه سیم کارت له کومه لارې ثبتولی شئ، یعنې رجستر کولی شئ. له واتساپ او ټلګرام له لارې دواړو لارو څخه تاسو کولی شئ چې خپل سیم کارت رجستر کړئ. دا یو نمبر ده، د واتساپ هم فعال ده په دې باندې او ټلګرام هم فعال ده. تاسو کولی شئ ټلګرام لوري ورته میسج وکړئ او یا هم د واتساپ لوري میسج ورته وکړئ. دا نمبر تاسو په سکرین باندې ښکارېږي او دلته ماته تړلی دی طرحه 0 دا نمبر ده. نو دوستانو زه راځم واتساپ ته. دې سره ما مخکې هم تماس نیولی و. بیا دې ته ما میسج وکړ. ده وویل چې تاسو که غواړئ چې سیم کارت رجستر کړئ که نه، په دې سیم کارت باندې دوستان تاسو ته پرې دقیقې درکوي، پرې MB درکوي، یعنې پرې نیټ درکوي. نو چاته 1 GB چاته نیم GB نیټ ورکوي او چاته هم هغه ورکوي د پرې دقیقې ورکوي. نو دوستانو یعنې ته بیا جایزه هم پکې راوځي. نو دې ته ما میسج ولیږه. نو تاسو ته بیا دې خبرې ته جواب درکوي چې خبرې ته رالېږي چې تاسو نمبر راولېږئ. تاسو به خپل نمبر ورته ولېږئ، کوم نمبر چې تاسو غواړئ رجستر یې کړئ. بیا تاسو ته هغه نمبر په اړه معلومات درکوي چې یا رجستر ده یا هم نه ده رجستر. یا تاسو ته بیا د هغه نمبر یا د پرې دقیقې هم ښیي چې تاسو دومره پرې دقیقې درکوي، دومره پرې منټونه درکوي. نو دوستانو تاسو ته بیا میسج کوي چې تاسو خپل تذکره راولېږئ. تاسو به خپله تذکرې څخه یو عکس وباسئ یا پاسپورټ څخه به عکس وباسئ کیمره باندې. نو بیا هغه نه وروسته خپل هغه ورلېږئ، عکس ورلېږئ. تاسو یو عکس جوړ کړئ. تاسو ته ما په لاندې ډسکرپشن کې زما د پاسپورټ تصویر جوړولو یعنې عکس جوړولو ویډیو تاسو ته ما په لاندې ډسکرپشن کې اچولې ده. هغه ویډیو ګورئ. تاسو په هغه طریقه سره تاسو تصویر جوړ کړئ د تذکرې لپاره یا د رجستر کولو لپاره. هغه تصویر جوړ کړئ او تاسو هغه تصویر ورته ولېږئ. یو د تذکرې عکس درنه غواړي. نو دا دوه چې کله تاسو ورته ولېږئ ستاسو هغه سیم کارت به رجستر شي. او دغه هم د واتساپ له لورې دوستانو ټلګرام درته ښیم. ټلګرام کې هم دلته ما میسج ورته کړی ده چې ما سره لیکلي دي سیم کارت رجستر. دلته هم ماته میسج کړی. ګورئ دغه خبرې تاسو باندې زه واورم کله چې دا کار وکړي. نو دا خبرې تاسو باندې بیا زه اورم چې دغه ماته میسج کړی و. ما ورته ویلي سلام، زه غواړم چې سیم کارت رجستر کړم. هغه بیا د خبره راولېږل، خپل نمبر راولېږه، خپل نمبر راولېږه، تذکره راولېږه، اصلي تذکره او عکس راولېږه. نو ستاسو کار به بیا خلاص شي. نو دوستانو دغه هم د رجستر کولو طریقه وه. هیله لرم چې دغه طریقه به هم ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. بیا هم کوم پوښتنه لرئ موږ ته کمنټ کې ولیکئ. نو تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. الله مو مل شه.